که چیرې غواړئ نورې ډرامې هم وګورئ نو اجمل شهاب یوټیوب چینل او همدارنګه افغان ټي وي شوز یوټیوب چینل ځان سره سبسکرایب کړئ. ډیره مننه. دا نه وسمانه هلته څه روان دي؟ هغه رسیلا کیف دی لکه چې ممدوح هم ورسره دی. ولې مې نوم یادوې پیکاسا؟ ځکه کله چې مړ شوې هېر یې نه کړم. زما لپاره یو بردسته دښمن یې. خو ته زما لپاره هېڅ کوم ارزښت نه لرې پیکاسا. ولې نه لرم؟ ځکه چې ظالم یې، رسیل یې، خاین یې. اوهو لږ په کراره شه زمریه. پیکاسا ته زما غږ اورې؟ دواړه مردار که دوزخ ته یې ولېږه، هغوی نه مې خلاص که. اندېښنه مه کوئ ښاغلي، دواړه یې درته مرداره وو. ملګریا دا کار داسې نه کېږي، زه پاس ورځم. سمه ده ملګریا. ملګریا ممدوحه وروره هسې ځان به ستړی کوه کفه، تا دې هم د هغه ملګري په څېر وژنم. بېشکه کیف هم ووژنه. امر مو پر ځای کېږي ښاغلي، په ډېر شوق او خوند سره یې وژنم. وروره څه کېږي ورور جانه، په هوښ راشه. ملګری دې مړ شو کفه، هغه بېرته دې نړۍ ته نه راځي. خو ته تر اوسه فرصت لرې چې د هغه څنګ ته ورشې. ها حالا مخ ته راشه، مه پټېږه. پټېدل او له شانه ورکول ستا په څېر د یوه خاین انسان کار دی پیکاسا. ته ډېرې خبرې کوې عاکفه. غواړم سر دې قیامې نږدې ډالۍ کړم. ښاغلیه، موږ د ولسمشر لپاره ډېر لوړ امنیتي تدابیر نیولي دي. په لومړۍ درجه کې اساسه ساتنه ورنه کوو، البته چې دغه ځانګړي ساتونکي او شاوخوا ته یې پراته ساتونکي شپه او ورځ لاس په ماشه ولاړ دي. ګورئ مدیر صاحب، تاسو ته نه وایم چې خپل کار مو څه ډول ترسره کوئ. د ولسمشر د ترور کولو لپاره یې لوی پلان جوړ کړی. تاسې خو ډاډه یې که نه چې هر ډول تدابیر مو نیولي؟ د غونډۍ په سالون کې مو د تګ او راتګ په لاره کې یې په ټولو ګرځنده ځایونو کې مو په لوړه درجه مو امنیت نیولی دی. تاسې هېڅ اندېښنه مه کوئ، خپل ټول تدابیر مو هم نیولي دي. لومړی مستخبراتي ټیم له انقرې نه راځي او د ولسمشر د تګ ځایونه او د غونډې ځایونه یو لټوي، یعنې په دې برخه کې هېڅ کومه ستونزه نشته. ښه ده، د ولسمشر د تلو په لار کې ترهګریزو ډلو ځانونه ځای په ځای کړي دي که نه؟ دا چې په هغې سیمه کې وسلوال کسان شته که نه؟ تاسې په دې اړه معلومات لرئ که نه؟ که داسې یو څه وایي نو موږ هرومرو خبرېدلو ښاغلیه. مدیر صاحب، ځینې وختونه ډېر تدابیر نیول په دې معنا دي چې هېڅ تدابیر نه وي نیول شوي. یعنې څنګه؟ پوه نه شوم. داسې ده چې ټول فکر کوي چې سم راباندې او خپل کار کې غفلت نه کوي. هر ډول چې وي دښمن زموږ خلا پیدا کړې ده او دا یو حقیقت دی، باید ورباندې پوه شو. ګوره نجیبه وروره، که ته امر یې نو زه هم مدیر یم. دا خبره دې موږ ته سپکاوی دی، په دې خو ښه پوهېږې. دا زمونږ او ستاسو د سپکاوي خبره نه ده.
مونږ د ترکیې د دولت له یو معنوي او تر ټولو لوی مشر یعنی د ولسمشر په اړه خبرې کوو پرون مې یوه کیسه ولوسته پاچا ګوري چې په خلکو کې ځینې ګډوډي رامنځته شوې دي په ښار کې هاوس جوړوي او خلکو ته امر کوي چې د شپې لخوا هر څوک په دې هاوس کې یو جام شیدې واچوي خلک هم دا کار کوي خو کله چې سهار راځي ګوري چې په هاوس کې هیڅ شیدې نشته ټولو اوبه اچولي دي ولې ځکه چې ټول فکر کوي که زه د دومره خلکو په منځ کې اوبه هم واچوم نو څوک نه ورباندې خبرېږي ښه نو اوس مې تاسو نه پوښتنه وکړه چې په لار کې خو به څوک نه وي ځای په ځای شوي که هلته څوک ځای پر ځای شوي هم وي پاسې لاره کې څوک نشته دوه لارې لرو یو عمومي لار د شمنیتي نیول شوی او بله پټه ده نو د اصلي لارې د ځای په ځای کېدلو اټکلونه به وڅرو پاسنی لار کې زریحي ټانګونه زریحي موټر ځانګړي ساتونکي په هوا کې چورلکې موټر سایکلونه او پیاده کمانډوي عسکر د تل لپاره له ولسمشر سره دي او یو ځای ورسره حرکت کوي او کومه ستونزه ورته نه ده پیدا شوې که چیرې د ځای په ځای کېدو اټکل هم وي د لارې په هر متر کې یو پولیس او ځانګړي ځواکونه لاس په ماشه ولاړ دي یعنې هلته داسې کوم فلان نشي پلی کېدلی کوم راپورونه چې را رسېدلي دي هغه کې ویل شوي کله چې ولسمشر له هغه ځای نه تېرېږي هلته پرې برید کوي بیا هم تاسې د ښه امنیت لپاره د نن شپې لپاره هغه لاره بدله کړئ دا کار نشو کولی هرې خوا ته پولیس شته ځانګړي ځواکونه ټیټ دي ملکي ساتونکي شته که لاره بدله کړو د دښمن پام به ځان ته راواړو همدارنګه ځینې امنیتي خلاوې هم پیدا کولی شي ترهګر دومره جرأت نه لري چې مخامخ په ولسمشر برید وکړي دا کار یې ځان وژنه ده ټاکنې په مخ کې لرو خلک ولسمشر سره مینه لري فکر نه کوم چې خلک داسې یو کار وکړي ګورئ که تاسې د ترهګریزو ډلو نه د یو منطقي کار تمه لرئ نو تېروتنه کوئ موږ وایو چې په ولسمشر باندې د برید پلان نیول شوی نه باید د خپل ولسمشر ژوند له ګواښ سره مخ کړو باید په دې اړه هر څه ته ډېر دقیق واوسو ملګرو ګورئ موږ تل دا ډول ګواښونه او راپورونه ترلاسه کوو که ستاسې لپاره نوې خبره وي زموږ لپاره نه ده موږ عادت کړی امکان نه لري چې هلته برید وکړي هسې نه موږ خپل ټول تدابیر نیولي دي د یوه برید جرأت هم نشي کولی که داسې یوه هڅه وکړي ډېر ژر به زموږ د ځواکونو له خوا ژوندي ونیول شي ښه ده که چیرې دا برید ترسره شو بیا هغه وخت څه وایې تاسې ټول مرداره وم له کومې ورځې چې تا پېژنم هم دا ترانه وی نور نو ځان پوکه پیکاسه غواړې څه ووایې ها وایم دا ټولې بې ځایه خبرې دي بارون مه غولوه بې ځایه خبرې لیلا چا ختمه کړه ها دا عاقف پلار چا د عاقف د سترګو په وړاندې وواژه ها ګورې موږ نه وایو چې برید نه ترسره کېږي او شو که نه او بیا هم کېدی شي موږ وایو چې په لوړه کچه مو امنیتي تدابیر نیولي دي زموږ لومړیتوب د ښاغلي ولسمشر د ژوند امنیت دی هسې نه موږ په ډېر سم ډول مخکې هم ښاغلی ولسمشر د پیښې له سیمې نه روغ رمټ وویسته او پرې مو نښوده چې په هغې کوم څه وشي ګورئ څوک چې غواړي موږ د ولسمشر لاره بدله کړو کېدای شي هغه خلک وي چې غواړي له نوې لارې نه برید وکړي کېدای شي هغوی په نوې لاره کې ځای پر ځای شوي وي دا کار یو بل ګواښ هم جوړولی شي له یوې ډاډمنې لارې نه یوې ګواښمنې لارې ته ورځو او زه نه غواړم چې دا ګواښ ومنم که چېرته کومه بله خبره نه وي موږ به خپل کار پیل کړو که څنګه ښه ده تاسې ښه پوهېږئ او هیله مند یم چې په حقه ووځئ تاسو ته په دنده کې بریالیتوب غواړم ښه ورځ ولرئ تاسو ته هم خدای مو مال شه اوس څه وکړو ښاغلی مساره ټول کارونه موږ ته پاتې شول ټول هلکان راټول کړه
عاکف او ممدو خو هرومرو را وغواړه. توبه توبه د دواړو موبایل نه باندې دا خلک چیرته دي؟ ښاغلی بارونه زه بند پاتې یم. تا ته امر کوم پیکاسا، هر ډول چې کېږي هغه ځای نه د ځان خلاص کا، تر څو چې د ولسمشر نه وي وژلی ته نشي مړ کېدلی. امر مو پر ځای کېږي. همدومره بس ده. زر دې وسله وغورځوه هله. نه د بخښلو وړ نه یې. تا ځناور سره باید سم چلند ونه شي. زر کوه وسله دې لرې کړه. زر کوه هله مخ دې واړوه. زمریا هله دا دی بل زمری هم راغی. شکر خدایا ډېر وخت د دې شیبې په تمه و. والله لږ څه ارامه شوم. ښه یې ووینئ. یوه ورځ به تاسو هم دې دوزخ ته راشئ. ښه عبرت واخلئ. تر اوسه عاکف دوی ځواب نه دی درکړی نجیبه؟ له بده مرغه موبایل ته ځواب نه ورکوي. کوم څه ورباندې سوي نه وي ورور ځانه. بس کنه عاطفه، ټولو ته د ځان فکر کړی. هغوی ډېر پیاوړي دي. هره بلا نه ځان خلاصولی شي، اندېښنه مه کوه. چا کار به وکړي، سمندر ته ځي، لمر اخلي، ژوند نه خوند اخلي. زه تاسو ته د مشر په توګه نصیحت کوم دا چې ملګري مو ډیره وړتیا لري هغوی د لیوانو دسترخوان ته مه پرېږدئ خیرې. زموږ ژوند کوم سینمایي فلم نه دی، نه هم کومه کمپیوټري لوبه ده. زموږ د ټولو ژوند حقیقي دی. درس دې واخیسته خیري؟ هو وامخیسته. ښاغلی اندېښنه مه کوئ. موږ هڅه کوو چې هغوی پیدا کړو. همدارنګه د ولسمشر د ساتنې لپاره تاسې څه پلان لرئ؟ اوس څنګه ښاغلی پیکاسا؟ ډېر خوبنی ژوبل شوی. خوند ترې واخله عاکف، خوند ترې واخله. دا فرصت بیا لاسته نه درځي. درنو لیدونکو لږ څه وروسته چې کوم فلم وینئ ډېر وحشتناک او خونړی فلم به وي. تاسې ټول به ډېر زیات وډار کې ملګرو. هیله کوم واړه ماشومان لرې وساتئ او تاسو نه هیله کېږي چې له تلویزیون نه وانړوئ. هیله کوم اورې هر څه چې وایې وی وایه. دا کار داسې نه کېږي ملګریا. ولې نه کېږي؟ د دې خونړۍ صحنې ثبتول ښه کار نه دی که نه ملګریا؟ رښتیا وایې. بیا نو څه وکړو؟ دا ملګری به ستا هغه ځانګړي ځای ته بوځو. ښه خبره دې وکړه ملګریا. ما ته وګورئ، موږ پوهېږو چې تاسې څوک یې. اټکلی کولی شو. ستاسو سپی مو ونیوه، ډېر ژر به تاسې مو ونیسو. اندېښنه مه کوئ، سر یې بېرته تاسو ته درلیږو. ستاسو هغه پلانونه په تاسو سور اور ګرځوو. ډېر درپسې خفه شوی وم. دې شېبې ته ډېر په تمه وم. اوس یې نو وخت دی چې د لیلا غچ له تانه واخیستل شي. هر څه چې کوې وکړه، لاس دې خلاص. دا څه روان دي ښاغلیه؟ ولې زموږ هر پلان بیرته موږ ته مصیبت ګرځي؟ ټول د هغه عاکف له امله یو ډول هم ورنه نه خلاصېږو. یعنې دومره کمزوري یو، دومره بېچاره شوي یو چې یو کس په یوازې ځان اوس زموږ ټولو ډلو ته ګواښ کوي. داسې څوک نشته چې د عاکف دا کار ختم کړي او هغه ته سزا ورکړي. زه خو یم. ته څوک یې؟ ته به ورسره څه وکړی شي؟ اوس څه وکړو؟ زموږ ټول کارونه پیکاس ته نه دي پاتې مینې که چیرې زه دا کار مخته بیایم، بیا نه مجبور یم چې د هر پلان لپاره دویم پلان هم وسنجوم. یعنې تاسو یو بل پلان هم ورته لرئ؟
البته چې لرم یې. څه خبرې دي؟ بله ارکانه پیکاس ونیول شو. نور نو ته د عملیاتو مسؤلیت په غاړه لري. پاسترکو چمتووالی دې نیولی دی. کوم ځای ته چې ولسمشر راځي د هغه ځای د ګاز نل مو پیدا کړ او په هغه نل کې مو کیمیاوي ګاز تیر کړل. هغه څه وخت درځي؟ شاوخوا نیم ساعت وروسته هرومرو دلته راځي. هرومرو ولسمشر ته چای تیاروي. کله چې طبیعي ګاز ولګوو د هغه په ځای به کیمیاوي ګاز کور ته ننوځي. پرته له دې چې څوک شک وکړي دا کار حلوي ښاغلی بارونه. ډېر ښه. پام کوئ دا کار ټول تا ته در پاتې دی. پام کوه چې تېروتنه ونه کړې. تاسې اندېښنه مه کوئ زه دا کار حلوم. تا نه د ښه خبر په تمه یم. سمه ده. واخیستل شو. ښاغلی ولسمشر را رسیږي ملګرو. خپلو ځایونو ته لاړ شئ. خوښ شه. ولسمشر را رسیږي. ګاز په هغه نل کې تیر کړه. یعنی کیمیاوي ګاز دی. ډېر ښه پلان یې جوړ کړی دی. وسله نشته، بمونه نشته. دا کار به ډېر په ارامه ختم شي. بیخي هم داسې ده. ډېر ښه. زه هم ځم د پیکاس کار حلوم. څنګه یې حلوې ارزو؟ تاسو هېڅ اندېښنه مه کوئ ښاغلیه. هغوی ته به داسې پلان جوړ کړم چې عاقف به په لیدو نور هم حیران شي. په اجازه مو. تر سهاره پورې دې نڅوم رزیله. ته زما په نڅا باندې نه پوهېږې زمریه. رازده کوې به یې زما زمریه. بیا دې م نڅوم. ته به یې زده کې عاقفه خو به ګورو چې پیکاس ښه ښوونکی دی او که نه دی. فکر نه کوم چې دا به ښه ښوونکی واوسي ملګریه. خو پیکاس یو ځانګړی کس دی. ښه نو به ګورو چې ښه ښوونکی م دی او که نه. البته په دې کې خو هېڅ شک نشته. حالا زر کوه نور نو ځو. حالا پاڅېږه مخکې شه. غونډه خلاصه شوه ملګرو. تاسې هم اوس تللی په سترګو ښاغلیه. راځه عاطفه چې ځو. ناجیبه مونږ باید هلکان پیدا کړو. سمې چې له وسې پوره یې کوم یې. وبښئ ښاغلیه. بله پلاره سرکوه کور ته راشه. خدایا زه ډېر کار لرم. کوم څه خو به نه وي شوي. خیرت دی. خور مې هېڅ ښه نه ده پلاره. خیر دی کور ته راشه. په خور دې څه شوي زویه؟ هله پلاره هیله کوم بیړه وکړه. بیړه وکړه خور مې هېڅ ښه نه ده. خبره خوا دې خوا مړه. څه شوي سمه خبره وکړه. ډېره ناروغه ده. زر باید کور ته راشي پلاره. سمه ده زه اوس درځم. کور نه ونوځئ. راځي. تاسو ته خو مې ویلي وو که نه چې دواړه اصولي ماشومان دي. زموږ خبرې هرومرو مني. یو ځل دا نجیب راشي وګورم ډالۍ خوښېږي او که نه. آخرم هغه لویه ورځ راغله پیکاسه. باور وکړه چې موږ له دې نه ډېر مړي پورته کړي دي. که لږ هم عقل لرې ما هم دلته ووژنم. که نه ډېر به پښیمانه شې. پام کوه چې ما ژوندی پرېنږدې په خبره پوه شوې. هو دا ډېره لویه خبره ده. زه لویه خبره اورم که څنګه ملګریا.
خیرت د ملګري څه کوي هو هغه یوه دوسیه ده ملګریه هغه مې کتله ته اوس هغه دوسیه پرېږده کفه زر کوه هله ما ووژنه لږ صبر وکړه پیکاسا ولې بیړه لري لږ صبر څه وشول جرأت دې له لاسه ورکړ ملګریا وګوره دلته یو څه دي د پلان په څیر یو څه دي ګوره مې خو نه پوهېږم چې څه دي صبر پیکاسا به لږ سبق ورکړو کیدای شي هغه یې ووایي ملګریا باید یې ووینې زر کوه دا یو کور دی او دلته کسانم دي خو په مطلب یې پوه نه شوم دا څه دي ها دا څه دي هله زر کوه ووایه دا د چی پلان نه دي پیکاسا هغه ښایي هغه زما پلانونه دي که نه ته ډېر هوښیار شوی ووایه چې څنګه داسې وشول مغزو ته یې په لومړي ځل وینه لاړه کفه باید نورم دوام وکړي ملګرو چمتووالی څنګه روان دی موږ چمتو یو وروره کله چې ولسمشر راغی ګاز خوشې کوي ټلیفونونه مو خبرې کار نه کوي تاسې ته مې چې کوم شیان درکړي هغه وکاروئ له همدې لار نه یو بل ته خبر ورکوو سمه ده واخیستل شو څه وخت هلته ورسېږو لږ وروسته ورسېږو ښاغلیه ملګرو مو د لارې امنیت نیولی دی کومه ستونزه پیښه شوې ده نه ښاغلیه ډېر ښه ما ته وګوره صبر مې مه ختمه وه که نه نو ټول غاښونه به دې یو یو راوباسم تا ما ته څه فکر کړی عاکفه فکر کوې چې ستا په دوو ګواښونو به زه هر څه ووایم ها ته غواړې څه وایې دا د کوم برید پلان دی راته وایه وایم په هېڅ هم نه پوهېږم عاکفه یو ځل دلته راشه دا سړی خبرې نه کوي ملګريه که برېښنا ورکړي که هر ډول شکنجه ورکړي بیا هم دا سړی خبرې نه کوي پروا نه لري بیا هم زه د بې شرف ته شکنجه ورکوم ممدوحه ته اوس هغه پرېږده لومړی باید پوه شو پلان څه دی ښکاره ده کله چې هلته لاړو دې خلکو هلته پلان جوړوه رښتیا دي ته په حقه یې مهرباني وکړه وروره ممدو ستا ته یو انځور درلیږي سمه ده د یو پلان انځور دی کوم ځای نه مو پیدا کړی ته اوس هغه پرېږده عاطفه ته باید هغه پلان رسم شوي سړکونه پیدا کړې دا چې موخه یې کوم ځای دی باید پیدا یې کړې عاکف ورور دی ما ته یې راکړه سمه ده انځور یې زه ګورم زه یې ګورم هله راکړه ته چیرته یې عاکفه وروره تا ته څه خیري په دنده کې څه خبره ده وروره دا پسې ډېر خفه شوی یم خیري دا بې ځایه خبرې دي نو پرېږده ته ولې داسې وایې ها اوس چې مامدو ورور راغلی موږ د هېر کړو ها موږ خو سره ملګري وو ویل دی چې سره نه بېلېږو اوس څه وشول خیري هلکه اوس دا خبرې پرېږده کوم انځور مې چې در ولېږه ته هغه وګوره زر کوه هله موبایل عاطف ته ورکړه ښه نو سمه ده راکړه عاطفه څه وشول کوم څه دې پیدا نه کړل الله ته ومې وروره لږ نور هم صبر وکړه ته یو ځل ماته راکړه بله عاطفه زه مامدو یم سلام وروره ګوره تا ته څه وایم دغه نلونه مو ګوره نه پوهېږم د اوبو نلونه دي او که کوم بل څه دي سمه ده همدا اوس یې ګورم سیستم ته مې ولېږه وروره لږ وروسته معلومېږي څه وشول عاکفه د یو کاغذ په ټوټې پسې منډې وهې هله راځه چې لږ وخت تېر کړو هله نو
کچېرې غواړئ نورې ډرامې هم وګورئ نو اجمل شهاب یوټیوب چینل او همدارنګه افغان ټي وي شوز یوټیوب چینل ځان سره سبسکرایب کړئ. ډېره مننه. یو څه مې پیدا کړل که د سړک ځای مې نه وي غلط کړی هغه سیمه د تقاوت سویو خلکو ښار ګوټی دی د کورونو د نقصې له مخې دا کور د محمد تانک په نامه د یو کس کور دی. راکه تقاوت شوی ښوونکی دی، کور یې هلته دی. یوه مېرمنه هم ورسره شته، یعنې کومه ستونزه پکې نه ښکاري. راکه سمه ده، پلټنې ته دوام ورکوي. باید یو څه پیدا شي، باید یو څه ووسي. رښتیا وروره، تاسو اوس چیرته یې؟ خیري له ما نه ډېرې پوښتنې مه کوه هلکه، ته د خپل کار کوه. پام کوئ ښاغلی ولسمشر راځي. واخیستل شو. پلاره راغلل. لورې؟ راغلل پلاره. ما ته وګورئ، پام کوئ چې بې احترامي ونه کوئ تر څو چې هغوی نه وي کېناستلي. تاسې مه کېنئ، پوښتنه یې وکړئ، درناوی یې وکړئ. ډېر پام کوئ، پوه شوئ؟ پوه شو پلاره، پوه شو. لیوني خو نه یو. لورې پام کوئ، دا هر چا کور ته ولسمشر نه ورځي. لورې پخیر راغلی ښاغلی ولسمشر. ویاړ مو راوبخه، مهرباني. هیله کوم تاسو موږ ته ویاړ راکړئ. مهرباني وکړئ. راځئ، مهرباني وکړئ. بوټونه مو مه وباسئ. داسې نه کېږي، چېرته چې لمسېږي هلته له بوټو سره نه شو تللی. هله راځه. ولسمشر راغی، مخابرې بندې کړئ. چمتو اوسئ، پیلوئ. واخیستل شو. عاطفه هله زر کوه، زرې پیدا کوئ، هله نو بیړه وکئ. د استخباراتو راپورونه مو ګورئ، کیدای شي هلته کوم څه پیدا کړئ. د استخباراتو راپورونه مو ولیدل؟ همدا اوس یې ګورم وروره. خدایه خیر کې، خدایه خیر کې، خدایه دا څه دي؟ فکر کوم خیري کوم څه پیدا کړل. وروره څه شوي خیري څه پیدا کړل؟ دا راپور نن سهار راغلی. ولسمشر د هغه کور لیدو ته ځي. څه وخت؟ باور به ونه کې، خو اوس مهال هلته دی. دا ته څه وایې هلکه؟ د څه شي ولسمشر د څه شي لیدنه خیري؟ ولسمشر هغه کور کې څه کوي؟ وروره ولسمشر د خلکو کورونو ته پوښتنې ته ورځي که نه؟ نن هغه کور ته ورغلی دی. نو اوس مهال ولسمشر هغه ځای کې دی. زه خو په هېڅ هم پوه نه شوم. ته غواړې څه وایې رازیله؟ ووایه څه پلان لرې؟ ولسمشر وژنئ که څنګه؟ تر دې ځایه دې سمه خبره وکړه. له دې نه وروسته زه هم اندېښمن یم. څه وکړو ملګريه؟ دا رازیل زموږ وخت ضایع کوي. زر تر زره باید د ساتونکو مدیر ته زنګ ووهو. سمه ده وروره، همدا اوس ورځو. ملګرو دا یې راښکته کړئ. لږ په کراره ژوبل مې نه کوي. نجیب راغی، پام کوئ. نوربانو الپرا آرامه اوسه الپرا. که نه غواړې چې په پلار دې څه وشي، آرامه اوسه. که په پلار دې څه وشول، مسؤلیت یې ستا په غاړه دی، پوه شوې؟ اوس غلی کېږې. آفرین، ځایونه مو ونیسئ. توبه دا ماشومان چیرته دي؟ ها کیلې مې دلته ایښې.
نوربانو الپرا توبه توبه نوربانو الپرا چیرته یې توبه توبه دا ماشومان چیرته دي ها نوربانو نوربانو الپرا ښاغلی در پیژنم یې لور مې عایشه په سیمه کې د قرآن کریم کورس دی هلته ښوونکې ده ماشاءالله ماشاءالله سسکی تاسو ته څه راوړم ښاغلیه چای قهوه زحمت مو وباسئ لږې خبرې به وکړو وروسته به چای وڅښو ښه نو ښاغلی محمده راته ووایه که نه کومه ستونزه خو به نه لرئ والله څه درته وایم ښاغلیه ټاکنې رانږدې شوي دي دلته هم ګډوډي پیل شوې ده خیرات به وي انشاءالله دې ځای کې د کردانو نفوس ډېر دی ښاغلی ولسمشره موږ ټول یو ځای ډېر خوشحاله ژوند درلوده اوس کومه ستونزه پیدا شوې ده مخکې به د قرآن کریم کورس ته ډېر ماشومان درس ویلو ته راتلل اوس سازمان په کورنیو ډېر فشار راوړی دی هغوی خپل ماشومان نه رالیږي وایي چې موږ نه غواړو د ترکانو په څېر کارونه وکړو د هغوی په اند دولت له دین نه ناوړه ګټه پورته کوي ښاغلیه له بده مرغه نوي لوبې هم دا دی شی لوري مونږ خبر یو چې سازمان هم داسې پروژې په لار اچولې دي څه ته چې اړتیا وي مونږ یې کوو ته مه خفه کېږه ښځې هله لاړه شه چای راوړه هله راځه هله راځه لوري ته چای دم که زه به دا کلچې ګرمې کم سمه ده مورې هیڅ باور مې نه کېږي چې ولسمشر زموږ کور ته راغلی وي مېرمنې پخلنځي ته ننوتې ګاز په نلکې تېر کړ څه وایې وایي ګاز خوشې کوي هله پیل کړه څه لټوې لورې بوره لټوم مورې زه یې په بیړه وغوښتم چې غې وهلې اوس یو هم نشته توبه توبه روغتون ته خو به نه وي تللي پام کوه چې ونه خوځېږې وسله دې راکړه هله زر کوه آرزو ته غواړې څه وکې ته مې برمته نیولی نجیبه ته مې په کار یې اولادونه مې پرېږده په ما چې هر څه کوې ویې که له بده مرغه نه کېږي بښنه غواړم ستا اولادونه مې هم په کار دي زما خبره هم په غور واوره که په هغوی کوم څه وشوه قسم کوم چې تا ژوندی نه پرېږدم دا خبرې به وروسته وکړو نجیبه اوس باید لاړ شو هلئ ماشومان راواخلئ چاته زنګ وهې ملګریا د ساتونکو مدیر ته خو نمبر یې بند دی بند نه دی د تلیفون لیک یې پرې کړي دي هغوی په خپلو منځونو کې ځانګړي سیستم سره اړیکه نیسي ښه نو اوس څه وکړو انقارې ته مدیر ته زنګ ووهه یوازې ورسره هغه اړیکه نیولی شي رښتیا وایې ښاغلیه دا پاڼې پرون ویشلې دي باور به مو رانشي چې په منځ کې څه لیکلي دي څوک چې زموږ په خلکو ظلم کوي د تل لپاره به د دوزخ په اور کې وسوځي څوک چې د ظلم په وړاندې غږ نه پورته کوي کافر دی هغوی وایي چې دا یو حدیث دی له ځان نه حدیث او آیات راوباسي توبه توبه
کوم ځای کې چې د ظلم په وړاندې د حق او عدالت مبارزه کیږي هغه ځایونه عبادت خونې دي کردان باید له ترکانو نه بیل ځایونو کې خیمې جوړې کړي او هلته خپل عبادت ترسره کړي کردان باید له ترکانو سره هیڅ کوم کار ونه لري که د خدای لپاره لمونځ نه کوي نو بیا د خپلو خلکو لپاره لمونځ وکړي د خلکو نه ملاتړ کول لویه دیني وجیبه ده تاسو خو وینئ که نه ښاغلیه زموږ د ایماندارو پاکو خلکو په احساساتو لوبې کوي ښاغلی ولسمشره دا پاڼه زه اخیستلی شم ولې نه ښاغلیه زه واپس د اخباراتو کې دا پاڼه ملګرو ته ورکړم مدیر صاحب زما غږ اورئ اورم یې بیړنۍ موضوع ده مدیر صاحب ښاغلی ماته اجازه راکولی شئ اجازه ده مدیر صاحب همدا اوس د ښاغلي ماسر د ډلې دوه کسانو موږ ته زنګ وواهه ویل یې بیړنی حالت دی د تلیفون لیکې بندې دي تاسو سره اړیکه نشي نیولی تاسو ته یې د تلیفون شمیره درکوم د کور تلیفون نه زنګ ورته وهلی شئ سمه ده سمه ده کور کې خو مو تلیفون شته که نه هو دننه کوټه کې دی ژوندی اوسئ خیرات خدای کومه ستونزه ده نه ښاغلی ولسمشره یوازې غواړم یو چا سره اړیکه ونیسم حالا نو ملګریه تر اوسه نه یې رسېدلي لږ پاتې رسېږو تر اوسه چا زنګ نه دی وهلی نه چا زنګ نه دی وهلی زه ورته زنګ وهم خو موبایل یې بند دی مهرباني وکړئ سلام زه د ساتونکو مدیر یم غوښتل مو چې موږ سره اړیکه ونیسئ هو غوږ شئ زما خبر ته ښه غوږ ونیسه په ولسمشر باندې د برید هڅه کیږي تاسې څه وایئ دا خبره له کومه شوه موږ په یوې دیپو کې په دې هکله معلومات پیدا کړل تاسو هر ډول تدابیر ونیسئ ډېر پام کوئ موږ هم درځو سمه ده تاسې پوهېږئ چې څه ډول برید ترسره کوي ها د اوس لپاره خو په څه نه پوهېږو تاسو اوس چېرته یې ها ولسمشر راغله چې د یو کس له کور نه لیدنه وکړي سمه ده پام کوئ له هغه ځای نه یې ونه باسئ ما ته له همدې شمېرې نه اړیکه نیولی شئ ښاغلیه تاسو نه هیله کوم چې د باندې ونه وځئ که اجازه مو وي زه یو بل چا سره م اړیکه نیسم خیرت خدای کومه ستونزه پېښه شوې ده که کومه ستونزه وي موږ ته یې ووایه لږ وروسته معلومات درکوم ښاغلیه امنیتي تدابیر مو ډېر کوئ شاوخوا ته خواره شئ که اړتیا شوه مرسته راوغواړئ ټول ډېر پام کوئ ملګرو پام کوئ چې څوک دننه را نه شي د باندې خوځښت پیل شو کېدای شي موږ نه خبر شوي وي وای د باندې خلک خبر شول کېدای شي موږ نه خبر شوي وي خانه اوس څه وکړو واخیستل شو ډېر پام کوئ زما د خبر په تمه اوسئ وای زما د خبر په تمه اوسئ 1 2 3 4 5 خدایا اوف دا څه وخت مړ شو ها مورې څه در باندې وشول نه پوهېږم لورې سر مې ګرځي فکر کوم ډېره وارخطا یم ښه نو چای دې هم نه دی دم کړی ای ګاز ورپسې بند شوی و دا ته څه وایې اوس څه وکړو ها څه وکړو ورځو درنه ورته وایو هلته قابونه واخله زه درځم لور جانې هلته لاړه شه زر کوه نو هله نو تر ټاکنو پورې به دلته ډېره وینه تویه شي ښاغلی ولسمشره څه کېږي او څه وکئ یو ځل په خیر دا ټاکنې ترسره کړو له نوي اساسي قانون سره به مو ټولې ستونزې حل شي اندېښنه مه کوه بخښنه غواړم ولسمشر صاحب ته ښه یې ښه یم ښه یم دلته یې راوړئ خدای خیر مورې مورې ته ښه یې ښه یم سر مې لږ وګرځېده خو په پخلنځي کې یوه کوچنۍ ستونزه ده چای مو دم نشو کړی کور کې هم څه نشته ډېره بخښنه غواړم مهمه نه ده مهمه نه ده مهرباني وکړئ ښاغلی ولسمشره امنیتي خلا رامنځته شوې ده بیړنی حالت دی خیرات خدای یو راپور راغلی دی خدای دې خیر تر څو چې امنیت ډاډمن نه شي تاسې باید دلته پاتې شئ تاسې هم دلته پاتې شئ په اجازه مو
مهرباني وکړئ امنیت موټینګ کړی دی سمه ده موږ هم لږ وروسته هلته درځو پاس څه خبرې دي د کور شاوخوا وضعیت ګډوډ شوی تاسو څه حالت کې یئ دلته هر څه سم دي پام کوئ هیڅ کومه ستونزه رامنځته نه شي بله ښاغلیه زه ارکان یم د برید په اړه خبر شول امنیت نور هم ټینګوي څنګه پوه شول نه پوهېږم هر څه چې کوې هغه سړی ووژنه ارکانه کمنډ نشه ته وژل کېږي پام کوه دا خبره د هیره نه شي اندېښنه مه کوئ د دې لپاره چې ولسمشر ونه باسي یو پلان لرم څه ډول یو پلان د باندې نه ورباندې برید کوم هغه هم د هغه ساتنې لپاره هغه دننه بندوي د ځان وژنې په کچه کار کوې آفرین پته ستا په څېر کسان مې خوښېږي زر کوه دا کار حل کړه زه د کورنۍ لپاره هر څه کوم اندېښنه مه کوه ستا لپاره هر کار ته تیار یم حالا نو به دې وینم توبه توبه دلته څه روان دي ښاغلیه اندېښنه مه کوئ له دې نه مخکې همدا کارونه کېده ملګري یې حلوي تاسې مه ورته خفه کېږئ ښځې ښځې څه شوي ته خو ښایي ښځې ښځې څه در باندې وشول شیطاني له موږ نه څه غواړې ها د بدخوب په څېر زموږ ژوند ته راغلې ارزو ګوره زه دلته یم هر څه ستونزه چې لرې له ما سره یې حل کړه تا ته وایم اولادونه مې خوشې کړه ستا ستونزه له ما سره ده غلط شوی نجیبه زما ستونزه تا سره نه ده ما سره ده خوشې کړه مهرباني وکړئ ښاغلی ما سره زه یم ارزو څنګه یې که درته ووایم چې ستا د غږ په اورېدو خفه شوم دروغ به نه وي خبره ډېره نه اوږدوم تا سره زموږ یو کس دی موږ سره هم ستا یو کس غواړې څه ووایې پوه نه شوم نجیب سره له اولادونه یې ما سره دی د پیکاس په مقابل کې هغوی درکوم پیکاس کې ته څه وایې په نجیب دې څه کړي زه پوهېږم چې پیکاس تاسو سره دی که تاسې نه غواړئ چې په نجیب او اولادونو یې څه وشي بیا نو پیکاس موږ ته روغ رمټ راوسپارئ که نه نجیب او اولادونه یې وژل کېږي وروسته بیا زنګ درته وهم خو موږ څه وخت پیکاس نیولی دی عاقف لکه چې په خپل سر دې کار کړی دی زر مرکز ته ځو بیړه وکړه په سترګو ښاغلیه او نیت خو مو نیولی دی که نه هو ښاغلیه هی تا ته وایم ودرېږه اورې ښه خبرونه را روان دي مېرمن عزیزې اوس پوه شوم که یا مینې که
کچېرې غواړئ نورې ډرامې هم وګورئ نو اجمل شهاب یوټیوب چینل او همدارنګه افغان ټي وي شوز یوټیوب چینل ځان سره سبسکرایب کړئ. ډېره مننه.